دا کومه طبیعي پیښه نه ده، بلکې د پاکستانی پوځي رژیم هغه بیرحمانه او بشري ضد جنایت دی چې د افغانانو پر وړاندې ترسره شوې ده. هغه جنایت چې د انسانانو د بدن غوښې ټوټې ټوټې کړي او سلګونه کورنۍ د غم په ټغر کېنولې. له 14 ساعته وروسته لا هم له ودانۍ څخه لوګي پورته کیږي او د ژغورنې ټیمونه په عملیاتو بوخت دي. دا په کابل کې په نشهیي توکو د روږدو کسانو د درملنې روغتون دی، نه کوم پوځي تاسیسات او پوځي مرکزونه. هغه روغتون چې تېره شپه د پاکستاني پوځي رژیم د میلیشو له لوري پرې بمبار وشو او په پایله کې سلګونه ناروغان شهیدان او سلګونه نورې ټپیان شول. د پاکستانی پوځي رژیم د دغو بریدونو په پایله کې 400 ملکي وګړي شهیدان او 250 تنه نور یې ټپیان شول. البته زموږ د ژغورنې عملیات او د پلټنې عملیات د مربوطه اداراتو لوري لا جریان لري. ارقام لا تر اوسه پورې دقیق نه دي. لومړني ارقام دي تقریبا 400 په شاوخوا کې شهیدان لرو او تقریبا 250 په شاوخوا کې ټپیان لرو. تر برید وروسته د افغاني سترې میاشتې د ژغورنې ټیمونه همداراز د روغتیا ټیم پر وخت ساحې ته رسېدلې. دم ګړۍ موږ پر هغه کیم کې یو چې دلته د هیواد د معتادینو د درملنې روغتون ده او دا د حملې هدف ګرځېدلی. د افغاني سرې میاشتې ټولنه د انساني کرامت د ساتنې او درناوي په موخه رامنځته شوې ده. له ټولو خیرپاله هیوادونو او نړیوالو مرستندویو ادارو مو غوښتنه دا ده چې د دغسې بشري ناورین مخه ونیسي. دا د ویجاړ شوي روغتون د باندې هغه هیوادوال دي چې د خپلو عزیزانو د موندلو او له هغوی سره د یو ځای کېدو په تمه دي، خو بې خبره له دې چې د ځینو عزیزان د پاکستانی پوځي رژیم د بمونو د اور خوراک شوي دي. کابل ښاریان د یاد پیښې په اړه لیدلی حال بیانوي او له افغانستان اسلامي امارت څخه غواړي چې ژر تر ژره د بېګناه افغانانو د وینې غچ له پاکستان پوځي رژیم څخه واخلي. د شپې تقریبا 3 منټه کم 9 بجې وې چې پاس په هوا کې یو رقم رڼا شه، سپینه ورېځ وه سره رڼا شه. له رڼا وروسته یو ګړز شو خلاص او ساحه ټوله ولړزېده تر ډېر لرې ځای پورې او دلته نږدې د کورونو شیشې ماتې وې. خو ما چې وروسته دلته فکر وشو دې ځای نه لمبې پورته کېدې، صرف لمبې وې او یو رقم ویښ خورو خلکو منډې والې خپل ځانونه یې خلاصول، اما نور څه نه و. والو څخه دا ویلې ده چې د پاکستان دغه رقم بزدلانه او غیر قانوني بریدونه تر خپلې څارنې لاندې نیسي او موږ ته د حق غوښتنه وکړي. له خپل نظام څخه مو ویلې ده چې زر تر زره یې دغه برید غچ واخلي، ځکه پاکستان ټول عمر داسې د کوم د غیرت کار نه ده کړی. دا برید چې موږ خپله په کوم خپلو سترګو لیدلی، موږ 9 بجې وې چې کله له جوماته راووتو او دلته یو رقم دراز و چې خلک شاوخوا غال مغال ورې چا شیشې ماتې چا یو شی چا بل شی او نه کوم نظامي ځای نه ښه نه به داسې ټول متعدین بیچارهګان هغه چا چې دوا وسه نه او دلته ټول مریضان. زموږ غوښتنه دا ده وروره چې دغه کوم جنګونه چې کېږي دا نه کوم نظامي ځای ده نه، ټول شخصي خبره دي او د پیسو په مقابل کې راځي بمبارونه کوي دا خلک. ورته مهال د معتادینو د درملنې 2000 بستریز روغتون ټپیان د پاکستانی پوځي رژیم برید جنایت بولي او د پیښې په اړه د خپلو سترګو لیدلی حال بیانوي. بدبختانه سه پرون 9 بجې شاوخوا پاکستان طیارو بمبار تو که په کمپ امید باندې از دغه حالت ته راورسېد. څه وخت کې مې سترګې وازې کړې چې لمبې دي او خاورې دي، سړی نه معلومېږي. ماجد راړنګ ده وې څه لار رانه ورکه وه. دیروز از ساعتهای 9 لعده جدای پاکستانی آمد بمباران کرد. این حملات بی پاسخ نباید بره. د افغانستان اسلامي امارت چارواکي هم د پوځي رژیم بریدونه غندي او د پاکستان پر ولس او علماو غږ کوي چې د رژیم چارواکو ته اجازه ورنکړي څو د دوو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د تاوتریخوالي پر اور تیل وشیندي. ورته مهال له نړیوالو سازمانونو څخه غواړي چې د پاکستانی پوځي رژیم د جنایتونو پر وړاندې خپل غږ پورته کړي. د پاکستان
پر مسلمان ولس هلته شته اسلامي مراجع علماو او د وخت ضمیر په لرونکو اشخاصو غږ کوي چې اجازه ورنکړي چې پوځي چارواکي د پودلو په اشاره د دوه ګاونډیو هېوادونو ترمنځ د تاوتریخوالي پر اور تیل وشیندي. اسلامي امارت نړیوالو مهمو سازمانونو او نړیوال اسلامي کنفرانس ملګرو ملتونو او په نړۍ کې د بشري حقونو پر پلوي سازمانونو غږ کوي چې د پاکستان پوځ د دغه وحشیانه جنایت په وړاندې خپل مسؤلیت درک او د وحشي جنایتکارانو په وړاندې خپل غږ اوچت کړي. د سیاسي چارو کارپوهان هم پر افغانانو د پاکستاني پوځي رژیم بریدونه د ټولو نړیوالو اصول او موازینو خلاف عمل بولي او دا یې له امریکا څخه د رژیم اخیستل شوې پروژه ګڼي. دا یقینا چې دا د مذمت قابل دي، دا ډیره ناروا کړنه وه، دا غیر انساني وه، دا غیر اسلامي وه، دا د ګاونډیتوب د اصولو په خلاف کړنه وه. دا یو داسې اقدام و چې د بخلو وړ نه دی. د روژې مبارکه میاشت د یو مسلمان هیواد او د هغه په پایتخت باندې حمله کول د ټولو قوانینو نه خلاف عمل دی. دغه د زمونږ حریم یې نقص کړی دی، هم فضایي حریم هم ځمکنی حریم، او دلته یوه شفاخانه ټارګټ کړې ده، دا یې هدف ګرځولې ده. د دوی اهداف کوچني هم دي، منطقوي هم دي، فرا منطقوي هم دي. د دوی ته د امریکا د خوانه، د برطانیې د خوانه، د هغه لوی هیوادونو د خوانه پروژې ورکول کیږي. دوی همیشه په پروژو باندې روږدي هیواد دی. دوی همیشه په افغانستان کې ناامني غوښتې ده، بې ثباتي غوښتې ده، ضعیف حکومت یې غوښتې دی، تر څو چې دلته دوی د خپل هغه لوی موخو ته ورسیږي. دغه وحشانه برید د نړیوالو نورمونو، کنوانسیونونو او د نړیوالو ټولو قوانینو پر ضد دی، ځکه چې دا عام وګړي دي، دا نه نظامیانو او دا نه جنگي خلکو، بلکې دا مریضانو په مریضانو کې هغه معتادینو چې د خپل عمر ډیره برخه یې بې مسؤلیته تېره کړې وه او د ولس په ولو باندې بار وو. اوس دوی په فزیکي شکل باندې او صحي شکل باندې قوي کېدل تر څو د خپل ځان او ولس لپاره ګټور تمام شي. اصلا د پاکستان پوځي رژیم دا غلام ابن غلام دی. دوی خپله قومنده نه لري، دوی د بل چا نه قومنده اخیستې ده، د بل چا نه پروژه اخیستې، او په دې خاطر باندې چې هغه پروژه چې دوی اخیستې هغې سر ته ورسوي. دا نه د پاکستان د ولس غوښتنه ده چې د افغانستان مسلمان ولس سره درګیر شي، بلکې د سیمې د نامنه کولو دپاره، د ټولې سیمې د نامنه کولو دپاره د پاکستان فوجي رژیم یوه پروژه اخیستې او د هغې پروژې د تطبیق دپاره یې دغسې کړنه د افغانستان په مختلفو سیمو کې ترسره کړي، بمباردمان یې وکړل او ټولې عام ولسي وګړي شهیدان او زخمیان کړل او ولسي تاسیسات یې د منځه یوړل. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د پاکستاني پوځي کړۍ وروستي بریدونه د ګڼ شمېر هیوادونو او نړیوالو سازمانونو له لوري په سختو ټکو غندل شوي او د خبرو له لارې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستونزو پر حل ټینګار شوی دی.